السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولی شو خپل یو شناخته کارت، یو تذکره یا بل داسې لیسنس یو کارت لرو. موږ هغه سکینر ماشین نشته، موږ بغیر سکینر څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې دومره صفات دومره سټایلي جوړ کړو چې ګر سره کې د سکینر ماشین ته یعنی پی ډي اف ته هیڅ صورت ونه لرو. اوس تاسو په ډېر طریقه سره کولی شئ خپل هر رقم کارتونه چې ولري پی ډي اف یعنی سکینر په خپل موبایل کې کولی شي. نو ګران محترم دوستان، تاسو ته ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې راځونه ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې په زړه پورې او خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ګران محترم دوستان، دا هر څه نه مخکې اوس موږ تاسو ځو پلی سټور ته. کله چې ګران دوستان تاسو پلی سټور ته رالاست، دلته به د سرچینګ په ځای کې به تاسو دغه سرچ کړئ. تاسو ته ګورئ QR and PDF ریډر، تاسو به دغه سرچ کړئ. کله چې مو سرچ کړئ نو موږ تاسو دغه صفحه راخلاصېږي. کله دا صفحه درته راخلاص وه، تاسو دلته لاندې راسئ، تاسو ته ګورئ یو برنامه دی، یو اپلیکشن دی. دغه اپلیکشن تاسو ته ګورئ، دغه اپلیکشن دی. پر دغه اپلیکشن باندې به تاسو کلیک کوئ. دغه اپلیکشن دی. دغه اپلیکشن لینک زه تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم چې له ډېرو وسایلو وایي تاسو کولی شئ دغه اپلیکشن لاسته راوړئ. ګران دوستان، کله چې دا اپلیکشن مو لاسته راوړئ په خپل موبایل کې مو انسټال کړئ او اوس موږ تاسو راځو دغه اپلیکشن راخلاصو. تاسو ته ګورئ دغه اپلیکشن بیا په دې سایز کې دی. پر دغه اپلیکشن باندې به کلیک کوو. ګران دوستانو، کله چې مو کلیک کړئ اپلیکشن به راخلاصو. دا صفحه راځي ایډز دی، دا به موږ تاسو ایډز ځینې اړوو. دا صفحه درته راخلاصېږي. کله چې راخلاص شوی اوس تاسو تصویر مخکې که اخیستی وو، که مو چېرې د موبایل د فایل څخه راخیستی یا مو د ګالري څخه راخیستی هم تاسو کولی شئ، یا اوس غواړئ دا اوس فلحال تصویر واخلئ، پر دغه کیمرا باندې کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کړئ د هغه یعنې کارت څخه که تذکره وي که د هر څه کوم کار شی در سره چې تاسو غواړئ چې سکینر کې په ورکړئ، بس د هغه شي تصویر واخلئ. مثلا ګران دوستان، تاسو ته ګورئ زه دغه شي تصویر وساخم، زه پر دغه ګالري کیمرا باندې کلیک کوم، دلته دغه تصویر اخلم. دغه اپلیکشن تاسو ګورئ دا یو کارت دی، دغه تصویر زه تصویر اخلم، باید پر دغه تصویر سره برابر کړئ. دغه تصویر چې وګورئ تاسو ته ګورئ دا صفحه درته راځي. کله دا صفحه دا شی درته راغلی او اوس نو تاسو پر دغه ځای باندې ونیسئ، دغه خالص صرف تصویر پکې راولئ. په تاسو ګورئ دې ځای راپورته کړئ، دلته راولئ هغه چې شاوخوا شی پکې رانیسئ، خالي تصویر پکې راسي. دا د تصویر کارت کې نور که کوچ درلوده به دا کنجو باندې ونیسئ. ګران سره خپل کنجونه هم داسې سره ځي. دا ډېر ناوله برنامه ده. دا اوس د تصویر اندازه برابر ګران سره په تصویر برابر بیا پر دغه صحیح علامه باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې پر صحیح علامه باندې کلیک کړئ اوس دغه تصویر راغلی. اوس دغه تصویر اوس راغلی. اوس تاسو دغه تصویر ته دلته ډیزاینونه ورکولی شئ. پس هر رقم ډیزاین تاسو اړولی شئ. دا په څو قسم ډیزاینونه دي چې تاسو وغواړئ پر هغه اندازه تصویر تاسو جوړولی شئ. مثلا دا تصویر شو، دا تصویر دا صفحه راغلی. اوس پر دغه لیکو باندې تاسو کش کړئ، دا نور سره صفحه کړئ. تاسو ته دا لیک زه لاندې کشوم، تاریخ کړئ. اوس چې هر څه نه لوړوم دغونه نور صفحه شي. تاسو ته ګورئ دا اندازه څو اوس دې خو والا باندې کش کړئ، دا به ډېر نوړه ورکړي. تصویر تیزی او کمزوري کې دا خاص د سکینر لپاره دی او تصویر ته تاسو خپل دومره شودار ډیزاین ورکوئ. مثلا دا ډیزاین شو، بس په دغه تصویرانو کې تاسو هر اندازه چې ورکوئ تاسو کولی شئ چې دغه اندازه سره یې راولئ. کله چې مو راویستل بیا پر صحیح علامه باندې بیا به کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته تاسو نوم ورکړئ، هر څه نوم چې تاسو ورکوئ هغه نوم تاسو ورکړئ دغه تصویر ته. کله چې نوم ورکړئ بیا پر دغه صحیح علامه باندې بیا به دلته کلیک کوئ. چې کلیک وکړئ و دلته صفحه درته راګران تاسو ته ګورئ و دا تصویر پر تصویر باندې به تاسو کلیک کړئ، تصویر به راخلاص کړئ. کله چې تصویر راخلاص کړئ اوس تاسو دا غواړئ پی ډي اف ته واړوئ، بس تاسو پر دغه اپشن باندې کلیک کوئ. پر دې باندې چې مو کلیک راځي تاسو اوس پی ډي اف ته اوړئ. بیا پر تصویر باندې کلیک کړئ، دوم بیا پر تصویر باندې کلیک کړئ. اوس دلته تاسو د ورډ څخه راباسئ د پی ډي اف اوس هر څه کوئ تاسو د دې لارې هم تاسو کولی شئ. بس کمپیوټر ته ور واچوئ، بس کمپیوټر ساده راوباسئ دلته. او که چیرې دلته نه راباسئ بیا تاسو د ریاض پر دغه دې صفر ته راووځئ.
چې لاس پر دغه تصویر باندې کلیک کړئ. ما اوس دا فولډر نه جوړ شو تر څو چې هغه نه جوړ شي پر دغه تصویر باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کړئ بیا پر تصویر باندې کلیک کړئ. چې کلیک مو کړئ دلته تاسو وګورئ سیو ټو ګالري باندې پر دا ګالري ته واړوئ. دلته نور شان تاسو سره کوئ ډیلیټوي شي بس پر دغه سیو ټو ګالري باندې کلیک کوئ. دا تاسو موبایل سیو بیا پر کلیک کوئ. دا تاسو موبایل ګالري ته لاړ. اوس تاسو خپل موبایل کمپیوټر سره وصل کړئ بس قرار دې چې ورواستي کمپیوټر څخه راوباسي. نور دغه ته ضرورت نشته تاسو چې سکینر کوئ یا نور ماشینان ته ضرورت نشته. دلته تاسو کوشش وکړئ ډیر په لږ وخت کې شایسته تصویر جوړولای شئ. نو ګرامر ټایم دوستانو نو تاسو سره نوې ویډیو کوم چې راځو نوې ویډیو خوښه شوی وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د کنټین نشان پر ورسره لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې په پوره خوندوري ویډیو تر تاسو پر درو رسیږي. والسلام.